चकी वهم चौकी वهم दुश्मन د هر بالر یم زلمه د خبر یم پښتون یم په لوبو کې په هر چا باندې بر یم زلمه د خبر یم زلمه د خبر یم चकी वهم चौकी वهم दुश्मन د هر بالر یم زلمه د خبر یم پښتون یم په لوبو کې په هر چا باندې بر یم زلمه د خبر یم زلمه د خبر یم چې هر رنگ میدان می بس ګټنی ایمان می زمیر می پهلوانی چې هر رنگ میدان می بس ګټنی ایمان می زمیر می پهلوانی زمیر می پهلوانی رازی دی توفانونا زوالار لکه د غریم زلمه د خبر یم پښتون یم په لوبو کې په هر چا باندې بر یم زلمه د خبر یم زلمه د خبر یم پسترګو کې مې اور دې په مټو کې مې زور دې دانو مې زکه خور دې پسترګو کې مې اور دې په مټو کې مې زور دې دانو مې زکه خور دې دانو مې زکه خور دې خندایم خوشحالی یم اسپل اسپل اختر یم زلمه د خبر یم پښتون یم په لوبو کې په هر چا باندې بر یم زلمه د خبر یم زلمه د خبر یم چا پیرا خوشحالی دا په هر چا کې مستی دا یو مینا رور ولیدا چا پیرا خوشحالی دا په هر چا کې مستی دا یو مینا رور ولیدا یو مینا رور ولیدا پزړونو باندې راج کوم یو غاړه کرکټر یم زلمه د خبر یم پښتون یم په لوبو کې په هر چا باندې بر یم زلمه د خبر یم زلمه د خبر یم پیلیانی دی لگیگی لاسونه دی پړکیږي زلمی بخه جنگیږي پیلیانی دی لگیگی لاسونه دی پړکیږي زلمی بخه جنگیږي زلمی بخه جنگیږي زامن یم عثمان خیالی خویات په دهشتګر یم زلمه د خبر یم پښتون یم په لوبو کې په هر چا باندې بر یم زلمه د خبر یم زلمه د خبر یم چکی وهم چوکی وهم دشمن د هر بالر یم زلمه د خبر یم پښتون یم چیکم دې باندې وګم او ډېر مزه وکړه زمام په څیر چې کوم یو جذبه حالت د کلاریانو چې کوم دې هم یو جذبه شته او دې یو جذبه هم به برقرار وساتل کوم چې کوم دې مشران ناسي خو سید الله د خپل طرف نه چې کوم دې دلیل راځو په پیدا ورکوم او زمونږ امجد دی راشي ګړو ته کیږي
1000 روپۍ امجد له خپل طرفه چې کوم دی ورکوم ډېر ښایسته ګیم د ملګرو ته کې والاو دا د خپل طرفه په ډېره چې کوم دی منظور کوي ډېره مننه څوک چې رمن راغلي هغو له هم مبارکي ورکوم الله سبحانه باندې میچ ختم شوی دی یقینا دا دواړو ټیمانو فتح او ډېر بهترین کرکټ وشو یو ځلې بیا دواړو ټیمانو ته مبارکي ورکوم او د هغې سره سره ارګنایزر کمیټۍ ډېر په ښه طریقه باندې دا ایونټ چې دی سر ته ورسوه نو یقینا د داد او د ستاینې وړ دي چې په داسې قسمه لوکل کرکټ پسې دومره کراوډ راوتی دی یقینا خلک ګالوچ پریمیر لیګ ګوري چې یاره په هغې کې کراوډ ډېر دی خو هغه د آل پاکستان په سطحه باندې یقینا که زه په خپله باندې هم چې ټورنمنټ وکړم نو په لوکل سطحه دومره کراوډ نشم راویستی دا زه په دې باندې کمیټۍ باندې مبارکي ورکوم اپو ډېر په غټ غټ برانډونو پسې خلک راځي د یو ځای نه بل ځای نه او خاص کر زموږ په دې پیج کې او زموږ په دې ګراونډ کې د سوات نه وروسته ما ته د دیر چې دی ډېر زیات سپورټ حاصل دی او زه داسې ګڼم لکه دیر چې دی دا زما دویم کور دی که هغه اپر دیر دی که لویر دیر دی زما دې خلکو سره د وخت نه لګاو هم دی او زه په دې ډېر زیاته مینه کوم بله په هر ځای کې دا مشکلات دي په دې خبره باندې موږ ډېر زیات خفه یو که په دې علاقه کې ایم ان ای یا ایم پی ای زه داسې په یو پارټۍ یا په څه باندې څه تنقید کول نه غواړم نو په خپله یو پارټۍ سره تعلق لرم یا داسې ملکان یې زه یم چې کم از کم داسې قسمه په جمع باندې یو سړی راپاڅېدي خلکو له یو ګراونډ جوړ کړي لکه چې نن سبا داسې حالت جوړ شوي دي که نه که تاسو وګورئ نو که ته یوه ګنټه د موبایل نه یو سړی لرې کړي دا غټ جهاد دی نو نن تاسو وګورئ د بیګانه به هم ډېر کسان دي فاینل ته ناست تا مه به وجیره هم کوي زه ته فاینل ته ځو میچ به ګورو په دې کې یو انټرسټ و او د هغو مایند چې دی صرف د کرکټ طرف ته و نو ماشاءالله ډېره مزه یې وکړه خو زه دا غږ کوم چې کم از کم څومره عمر تېر شو تاسو ته پته عمر تېر شو روان دی داسې یو قسمه یو کار وکړئ چې یاره دا خلک خو که زموږ د مرګ نه وروسته هم یو سړی ساتي دې ته یوازې داسې مه ګورئ دا کرکټ دی دا یو سوشل ورک دی په دې باندې ډېرو برایانو د غلطو کارونو دا واړه په عمل کېږي نو زه دې ټول کسانو ته ریکویسټ کوم د خپلې علاقې لپاره اواز اوچت کړئ ښه ښایسته ښایسته ګروپونه وله جوړ کړئ او د دې لپاره ښه جدوجهد وکړئ نو نور څه خبرې نشته ستاسو ډېر زیات شکریه ادا کوم موږ یو ډېر زیات عزت راکوو یقینا او الله یو ټول ښه دا وبار ساتم د دې نه پس زه د خپل طرفه دواړو ټیمانو ته مبارکي ورکوم ځکه چې داسې تګ مقابله په اخري بال باندې د هغې نتیجه ختمه شوه نو دواړه د مبارکباد مستحق دي زه د خپل طرفه او د محمود قوم اتحاد د طرفه دواړو ټیمانو ته مبارکباد ورکوم او خصوصا منیجمنټ چې کوم دی د سلکنډۍ داسې ټورنمنټ خو زه په اکثر په سعودي عرب کې هم دلته ډېر نه یم پاتې شوی خو داسې ټورنمنټونه او داسې ښایسته ماحول او داسې ښایسته مشران دا ما په یو ټورنمنټ کې نه دي لیدلي دا برال ویشي خوند به وکړي ته به یې وینې دا برال ویشي خوند به وکړي ته به یې وینې زما د قام بچي لګیا دي سبقونه وایي او نه وړاندې خو زه مې د هغه وروڼو شکریا ادا کوم چا چې نن دی د شالکنډۍ ګراونډ ته ښکلا ورکړې ده او د دې ټولې علاقې دا خلک یې راټول کړی دی دا ډېره لویه د خوشحالۍ خبره ده د هغې نه وروسته چې کومو بایګانو دا میچ ګټلی دی هغو ته مبارکباد ورکوم او کومو چې بېللی دی هغو له مبارکي ورکوم ولې چې دا بېللو والا نه وی د ګټلو والا به د چا نه ګټلې وی او بل دا میچ په اخري بال باندې نو دې ته به بېلل نه وی دې ته به هم ګټه وی نو دواړو ټیمانو ته زه مبارکباد پیش کوم او خصوصا د دې شالکنډۍ کې چې نن موږ ته کومه مینه محبت میلاو شو موږ ډېر ټیمانو لتلي وو ډېر میچونو لتلي وو وګوره موږ ته چېرته دونه مینه محبت نه دی میلاو شوی لکه څنګه چې موږ ته نن د شالکنډۍ خلکو به ویل د شالکنډۍ خلک چې دی دا مینه ناک دی دا وفادار دي دا د یوې خبرې خلک دی
نو زه راغلی یم دلته یو دوه درې جرګو ما پکې کړي دي واقعي خبره ده چې د دې یوه خبره چې کوم زبان د سعودي بیا هغه زبان یې د دې یو د خپلې خبرې نه نه اوري وایي د چا چې ګروړونه آباد وي د هغو هسپتالونه ویران وي او د چا چې هسپتالونه آباد وي د هغو ګروړونه ویران وي نو الحمدلله د شالګنډۍ ګوړون چې دی د آباد دی او هسپتالونه ویران دي زمونږ لویه بدقسمتي دا ده چې موږ دلته ووټ هم ورکړو سپورټ هم ورکړو او نوټ هم ورکړو خو زمونږ د ګروړونو بیا دغه حال دی که چېرته د پنجاب او یا د سند په شان د هغو ایم این ای او این پی ایس د خپلو کراړیانو سپورټ کوي او زمونږ د خیبر پختونخوا والا دا اوده دي دیو سپورټ نه کوي خفه کېږي دي نه ټول مشران موجود دي د هرې پارټۍ والا زه په خپله د عوامي نیشنل پارټۍ سره تعلق ساتم هغو د یو بېکاره کراړي سپورټ کوي خو هغه د غټو ټیمانو ته رسوي زما د خیبر پختونخوا کراړي به ځان له بخور کې ګروډ جوړ کې ګټې به واړئ او په هغې کې به ګیم او خپله لوبه په زده کړي خو ګوره د پنجاب او د سند دا د دې سره مقابله نشي کولی دا د پاکستان د کرکټ بورډ د خولې وینا ده د چیرمن د هغې وینا ده چې موږ ته کله د بیټسمین ضرورت شي نو دا موږ د کراچۍ نه الو او کله چې موږ ته د بالر ضرورت شي نو دا موږ د لاهور نه الو او کله چې د آل راونډر ضرورت شي چې دی په ګیم کې په هر یوه لوبه دا په فیلډینګ پوهېږي په بیټینګ پوهېږي په بالینګ پوهېږي نو چې د دې موږ ته ضرورت شي دا موږ د خیبر پښتونخوا نه الو خو زمونږ لویه بدقسمتي دا ده چې زمونږ سپورټ نشته خو الله تعالی چېرته په دې خیبر پښتونخوا کې عوامي نیشنل پارټۍ په اقتدار کې راوستله نو زه به د دې ګروړونو د وجې نه په خپلو مشرانو په خپو سمبلم خو وایم به ورته چې ماله به ګروړونه جوړی ما به د پنجاب او د سند د دغه خلکو څخه به زما ورونه زما کراړیان دا خو به د هغو څخه په مقابله کې یو شان کې خو الله تعالی نه غواړو چې موږ له په دې صوبه کې حکومت راکړي